السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ښه راغلاست دوستانو. دې درس کې مو تاسو ته د روزمره استعمال وړې جملې او پریزز راوړي دي، ځکه چې موږ دې ته په هره موقع هر وخت کې ضرورت لرو. نو راځئ دا زده کړئ، خپل انګلیش روان کړئ. اول جمله ده موږ سره go yourself. go yourself معنا خپله لاړ شه. go yourself خپله لاړ شه. دویمه ده موږ سره have a seat. have a seat معنا کېنه. لکه موږ چاته وایي په سیټ باندې کېنه، نو ورته وایي به have a seat کېنه. بل نه موږ سره be careful. be careful معنا احتیاط کوه. چاته وایي چې احتیاط کوه، نو ورته وایي به be careful احتیاط کوه. بل نه موږ سره it looks good. لکه چا یو څیز مثال چا یو سویټر واچو، چا نوي شوز ځان دپاره واخیستل او ته ورته وایې چې ښه ښکاري، نو ورته وایي به it looks good. it looks good ښه ښکاري. بل نه موږ سره why not. why not معنا ولې نه. ولې نه. تا ته یو څوک وایي چې ته غواړې چې بازار ته لاړ شي او ته ورته وایې چې ولې نه، نو ورته وایي به why not. why not ولې نه. بل نه موږ سره don't fear. don't fear مه یېرېږه. یو څوک یو ځای کې یېرېږي او ته ورته وایې چې مه یېرېږه، نو ورته وایي به don't fear. don't fear مه وېرېږه. بل نه موږ سره wait. wait معنا انتظار وکړه. wait انتظار وکړه. leave it. leave it معنا پرېږده ده، یعنې دا پرېږده. یو څوک یو څیز پسې نښتی وي او ته ورته وایې چې دا پرېږده، نو ورته وایي به leave it دا پرېږده. بل نه موږ سره forget it. forget it معنا دا هیر که. یو خبره راشي او ته چاته وایې چې دا خبره هیره که، یا دغه معامله وغیره دا هیر که، نو ته به ورته وایې forget it. forget it دا هیر که. come on. come on راځه. come on یو څوک تا پسې در روان دی او ته ورته وایې چې بس همداسې راځه ما پسې، نو ورته وایې به come on راځه. come on راځه. او come in معنا دننه راځه. come in معنا دننه راځه او come on یعنې ما پسې راځه. slow down. slow down معنا په مزه کړه. لکه چاته وایې چې ټي وي په مزه کړه، نو ورته وایې به slow down the TV. ټي وي په مزه کړه. نو slow down معنا په مزه کړه. بل نه موږ سره be calm. be calm معنا خاموش اوسه. be calm خاموش اوسه. calm معنا خاموش. دې کې ال سایلنټ نه ویل کېږي. be calm خاموش اوسه. بل نه موږ سره really. really معنا رښتیا. لکه پښتو کې موږ ته یو څوک خبرې وکړي، موږ ورته چې رښتیا، انګلیش کې ورته وایي really. really معنا رښتیا. بل نه موږ سره absolutely not. absolutely not. تا ته یو څوک خبرې وکړي چې آیا ته داسې کې او ته ورته وایې چې بالکل نه، نو ورته وایي به absolutely not. absolutely not بالکل نه. believe me. believe me معنا یقین وکړه. یو څوک ستا په خبر یقین نه کوي او ته ورته وایې چې یقین وکړه، نو ورته وایې به believe me. believe me یقین وکړه. not now. not now معنا اوس نه. یو څوک تا نه د یو څیز مطالبه کوي او درته وایي چې دا اوس وکړه، یا آیا ته به دا اوس وکړې او ته ورته وایې چې اوس نه، نو ورته وایې به not now. not now اوس نه. بل نه موږ سره try it. try it معنا د وګوره. try it د وګوره، د وازمایه. مثال یو څیز دی، څوک بوټان اخلي او ته ورته یو جوړ راوالې، ته ورته وایې چې دا وګوره، دا په خپله خپه کې وګوره. یا یو کوټ وغیره دی، ته ورته وایې چې دا وازمایه، ویې ګوره، نو ورته وایې به try it. try it دا وګوره، دا وازمایه. بل موږ سره no never. no never معنا هیڅ کله نه. تا ته یو څوک وایي چې یاره دا کار به وشي او ته ورته وایې چې نه هیڅ کله نه، نو ورته وایې به no never. no never هیڅ کله نه. بل نه موږ سره sleep. sleep معنا ویده شه. sleep ویده شه. wake up ویښ شه. sleep ویده شه. wake up ویښ شه، بیدار شه. او get up پاسه. بل نه موږ سره get ready. get ready معنا تیار شه. get ready تیار شه. او بل نه موږ سره take it. take it واخله. take it واخله. او give me راکړه. take it واخله. give me راکړه. او thanks a lot. thanks a lot معنا ډېره مننه. thanks a lot ډېره مننه. د نورو ویډیوګانو دپاره زموږ سره اوسئ. که ستاسو ویډیو خوښه شوې وي، زموږ ویډیو ضرور لایک کړئ، موږ سپورټ کړئ. ډېره مننه. والسلام علیکم ورحمة الله وبرکاتہ.